ستا څه بیماري ده؟ زما څو زړې بیماري ده. ستا څه مسلې دي؟ زما دا مسلې دي، مخکې زما یو بیماري په ماتې باندې تېره شوې ده او زه بغیر د خدای نه مې نشته، بله سره نشته دی. بیمار یم خو په خولې باندې غږ نشم کولی، بلبجدار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د شکور نیو سره ستاسو ورور ستاسو ملګری سمیع الله خپل پروګرام کې هرکلی وایي. راغلی یم کریمو لل مې ته دلته یو ماماجي دی، د هغه ډېرې زیاتې مسلې دي، د هغه نه به تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماماجي څنګه یې ښه یې؟ ښه یم، خیر دی، جوړ یې ښه یې، خیر دی. خیر دی. دا د علاقې ستا نوم څه دی؟ انصارالله. د علاقې څه نوم دی؟ کریمو. ستا څه مسلې دي؟ ما دا مسلې دي، مخکې زما یو بیماري په ماتې باندې تېره شوې ده او زه زیات کار وکړم بیا راته تکلیف وي. هغه زما سفر راغلی خو غریبي مې نو حالات مې ډېر ګډوډ دي او نورو بلبجار یم، بیمار یم. بغیر د خدای نه مې نشته، بله سره نشته دی. د مسافر وروڼو ته څه پیغام ورکوې؟ په دغه مسافرو په دغه پیغام ورکړم چې ما غریبۍ ته دې ګوري او زما حالات ته دې ګوري. دا بچي مې دي. بچو څه مسله شته؟ یاره د دې څه مسلې خو نشته، خو زما مسله چې بیمار یم، ما دې غم وکړي. اوس داس مې نه کېږي. نور څوک د ګټې وړ شته که نشته؟ یاره نشته، بغیر د یو خدای نه نشته. بس یو خدای دی، یو ځای ما بچي مې دي. اوس به چا امداد کړی که نه دی؟ یاره بس دې روژه کې راڅه کړی دی، اوس دا چا نه دی کړی. او دا کور د خپل دی که پردی دی؟ یاره بس پردی دی. ښه، او دغه شان چې کوم دی نورې څه مسلې ته شته د کور رسېدې که نه؟ رسېدې جي یو کوټې کچرې کې پخې دي؟ جي پخې دي. او چاته؟ چاته دغه دی، بس چاته یو څو چاته پې پراته دي. دا کور د چا دی؟ کور د دغه دی، منتظري دی، زما د اوښې دی. نو هغوی تاسو څه امداد نه کوي؟ یاره هغه ځان له غریبانان چې یاره ولې راسره نه کوي، خو بس هغه هم غریبي ده، بلبجداري ده. بس ځان له د نوکر دی په دغه کې. ستا له میاشتې څومره خرچه کېږي؟ خو کم دي پیسې، کم دي. دا د بیمارۍ باندې لګي پیسې دومره؟ او لږې بیمارۍ باندې لګي جي. او ستا څه بیماري ده؟ زما څو زړې بیماري ده چې بس کار مار وکړم نو بس بیا بدن ته مې غوڼ تکلیف وي. زما نه زور ایستلی دی، مخکې ډراپونه مې خجول او دا کور مې ستا د غوډې غټ تکلیف ورته. اوس هم بیمار یم خو په خولې باندې غږ نشم کولی، بلبجدار یم. څو بچي دي؟ یاره څلور نوڼه مې دي. زامن مې نشته جي. نشته. دا ماشوم څوک دی دا وړوکی ماشوم؟ دا زما ګاونډي دی، ګاونډي مې دی جي. او دغه مې لور ده، دا مې لور ده. دا بچي دي خبرې کوه، ماشوم خبرې کولی شي که نه؟ ورته څنګه یې؟ ښه یم، خبره وکړه، ښه یم، غریبین ده. خورځې څنګه یې؟ ښه یم. څنګه چل دی؟ دا پلار دی بیمار دی؟ څه مسله ده؟ مخکې بیمار شوی و. مخکې بیمار زیړی پرې راغلی. او نور ته په خپله ښه یې؟ ته څنګه یې؟ ښه یم. په اختر کې څنګه چل دی؟ څوک درله بنګړي جامې مامې رالي که نه؟ اغوستې مور راله یولې چې اغوستې. نور جامې له نه وې اغوستې؟ نه. د ولې څه وجه ده؟ ولې له نه وې اغوستې؟ بچي غریبي ده زمونږ. نه دغه جامې ورته ولې وې. دا غریبین ده، بېوسین ده. نو اختر کې نور خلک لیده خپلې همزولې، نو تا زړه کې څه تېرېده؟ خفه کېدم ورته. دا دې خویندې ده؟ دا دې خور ده؟ موږ سره خپل وس امداد کوي نه، موږ سره امداد وکړي. او دغه شانې د ورور دغه تاسو ولیده، د دې ماشومان یې لوڼه یې زامن یې شته دی، همدا پخپله ډېر زیات بیمار دی. نو د دې په باره کې تاسو خبرې کول نه غواړم، د پخپله هر څه وویله. زه به دې نمبر په سکرین باندې ورکوم چې چا څه وس کېږي د سره امداد وکړئ، د خپل وس مطابق امداد وکړئ. بړه دې څه ارمان؟ لیکلو. نور دې څه بړه ارمان؟ جامې. تیزاب. نو د دې څه وجه کېدی شي؟ ولې پلار دله پیزار نه الي؟ اخلي خو پیسې. نور پیزار دې شته که نه؟ نه. زوړ پیزار. جامې شلېدلې دي. که څوک دله پیسې راولېږي دوا به ورته کوې؟ او چې جامې دله والي او سیکل دله والي او پیزار دله والي دوا به ورته کوم. لږه که ډېره؟ ډېره. ټول ملګري دا ویډیو شیر کړي چې هغه خلکو ته ورسېږي چې څوک صدقې کوي او زیاته نه رسي. نو هغه د دې شان خلکو ته پیسې را رسول پکار دي، ځکه چې دې ډېره زیاته غریبي ده. په پردي کور کې اوسېږي غریبانان.
نو ډېرې خبرې کول نه غواړو دا خبرې تاسو هر څه په حالات په خپله ولیدو د بلې ویډیو پورې راکړئ موږ له اجازه چې چېرته هم وي ښاد او باد اوسئ والسلام